أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا معشر الجن اے ډلې د پیریانو والانس او د انسانانو علم یاتکم رسل منکم آیا ندی راغلی تاسو ته پیغمبرانو د جنس تاسو نه یقصون علیکم چې بیانولی پتا سو باندې آیاتونه زما وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا او يرولي تاسو د ملاقات د ورځ تاسو نه چې دادا قالوا ابوایدی شهدنا مونږ اقرار کوو علی انفسنا پخپلو ځانونو باندې وغرتهم الحیات الدنیا او ژوند نزدې دوکه کړیو دوی لرا وشهدوا علی انفسهم او اقرار به وکړي په خپلو ځانونو باندې انهم كانوا کافرین یقینا دوی وو کفر کونکي وسو د آیت کې د پیریانو د انسانانو نه حساب اخلي په بارد رسولانو کې او په دې آیت کې تخویف ده یا معاشر الجن وبوای اے ډلو د پیریانو او د انسانانو علم یاتکم رسول منکم آیا ندی راغلی تاسو ته پیغمبران د جنس تاسو نه دلته کې علما یو خبره ذکر کوي چې آیا په پیریانو کې رسولان شته او کنيشته ده نو ابن جریر رحمه الله د دې آیت نه دلیل نیولې ده چې په جناتو کې انبیا او رسولانو راغلي دي او جمهور علما وایي چې انبیاء او رسولانو په انسانانو کې راغلي دي او علامه ابن کثیر رحمه الله د ډیرو آیاتونو مبارکونه دلیل نیولې چې انبیاء صرف په انسانانو کې انبیاء او رسولان صرف په انسانانو کې راغلي دي سورۃ یوسف یوصل نهم نمبر آیت مبارکه وګورئ سورۃ یوسف یوصل نهم آیت وما ارسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى او من دی لګلی مخکستانا مگر سلیو چې منګه وحی کولا ویتا من أهل القرى د کلی والونا نګورا علامہ ابن کثیر رحمه الله وی یا الله انبیاء او رسولانو دا صرف په سړو کې را لګلې دي او بیا وی
علامه ابن کثیر رحمه الله د امام مجاهد قول ذکر کړی دی او دای ویلی دی چې بنیادمانو کې رسولان راځي په پیریانو کې نذور يرون کې یعنی داعیانو هغه راځي. سورۃ احقاف یو کم 13 نمبر آیت مبارکه کې وایي والله الى قومهم منذرین. او د دې وجه دا ده چې انسانانو کې خیر زیات دی په پیریانو کې شر هغه زیات دی. نبی علیہ السلام فرمایلی چې زمانه مخکې رسولان با قومونو ته راتله او نبی علیہ السلام وبعثت الى الاحمر والاسود. نبی علیہ السلام وی زو انسانانو پیریانو ټولو ته رالېږلی شوی ما. یقصون علیکم آیاتی چې بیانوي په تاسو باندې آیاتونه زما. د پیغمبرانو دعوت سو د الله آیاتونه خلکو ته ولسل د آخرت نه یارول. دا د ټولو انبیاو نصاب تبلیغ د دین تبلیغ کا او دلته بیا د الله د کتاب او د آخرت جمع شو د وجه د مناسبتنا. وینذرونکم او يرول تاسو لقاء یومکم هذا د ملاقات د ورځې ستاسو نه چې دا ده لقاء یومکم هذا. قالوا ابو ایدی شهیدنا مونږ اقرار کوالان پوسنا پخپلو ځانونو باندې. شهیدنا علی انفسنا. مفسرین وی دا خبره چې دوی کوي نو دا به د اندامونو د گواهی نه وروستو به کوي. وغرتهم الحیات الدنیا او ژوند نږدې دوکه کړي دوی لرا. وغرتهم الحیات الدنیا وشهدوا على انفسهم اقرار به وکړي په خپلو ځانونو باندې انهم كانوا کافرین چې یقینا دوی وو کفر کوونکي. وشهدوا على انفسهم مخکې گواهی د رسولانو پراتلو او دا گواهی وا د خپلو کفر کوله. بیا د قیامت پر ورځ د کافرانو دا وینام ذکر شوه د سورۃ درشتم آیت وګورئ. سورۃ انعام 23 نمبر آیت مبارکه وګورئ. درشتم آیت پای کې تیر شوی. ثم لم تكن فتنتهم بیا بنوی عذر د دوی الا ان قالوا مگر وایبا والله ربنا ما كنا مشرکین. قسم په الله چې رب زمونږ دی نو مونږه شرک کوونکي. اول ته کې بیا مونږ په دې باندې تفصیل کړي وضاحت هم کړي وو او اقرار به وکړي خپلو ځانونو باندې چې یقینا دوی وو کفر کوونکي. ذالک ان لم یکن ربک مهلک القرى بظلم. دا د دې وجنا چې نه دی رب ستا هلاکونکی د کلو بظلم په سبب د ظلم د هغوی. بظلم په سبب د ظلم د هغوی.
واهلها غافلون او سودن کی داغی دی نا خبروی واهلها غافلون. وسو د انبیاء در علی گلو حکمت بیان یا چې الله رب العزت یو قوم ته هغه پورې عذاب نه ورکوي اگر کې هغه کې مشرکان وی ګناهګاران پکې وي. الله انبیاء راولېږي کتابونه راولېږي دلیل پاغي باندې قائم کی چې وی نه مني نو بیا عذاب ورکوي په دنیا کې او په آخرت کې. ذالک علم یکو ربک دا د دی وجنا چې نه دی ربستا محل لکل قرى هلاکون کې د کلو بظلم په سبب د ظلم او داوی. سورۃ بنی اسرائیل 11 نمبر آیت کې موي وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا من عذاب نو ورکو تر دې چې رسولان ولېګو خلق داغي خلاف کی نو بیا الله من عذاب ورکو. ذالک علم یک ربک مهلك القرى یعنی دا رسولان را لګل دا د دی وجنا چې نه دی رفستا هلاکون کې د کلو بظلم په سبب د ظلم او داغي اے بظلم اهلها یعنی داغي په ظلم سره. او بعض علماء ویا بظلم من الله کزه په غفلت د خلکو کې عذاب را ولمان بیا به ظلم شي او الله د ظلم نه منزه دی نو ځکه عذاب نه راولي. واهلها غافلون یعنی په داسې حال کې چې داغي اوسیدون کې غافل وي. غافلون چې د انبیاء دعوت ورته نه رسیدلې ولکل درجات د هر یو د پارا درجه مختلف دي مما عملو داغنا چې دوی عمل کړی دی. وما ربک بغافل عما یعملون نه دی ربستا نه خبره د هغه څه نه چې دوی عمل کوي. ګوره هر یو د پیریانو انسانان که جنت والا دي که جهنم والا د دوی لپاره مختلفې درجې دي او د ارچا مرتبه داغو د عمل مناسب ده که په دنیا کې وي که په آخرت کې وي. ولکل درجات لکل امت ولکل شخص د هر امت او د هر شخص د پاره ولکل احد من الجن والانس او هر یو د پیریان او د انسانانو نه چې دوی عمل کړی دی. وما ربک بغافل نه دی ربستا نا خبر عما یعملون دا غسنا چې دوی عمل کوي. وربک الغنی ذو الرحمه او ربستا بفروا دی ذو الرحمه خاوند رحمت دی. ایشا کو غواړي یذهبکم بوبدی تاسو لرا ويستخلف من بعدکم او بدل کې براول استاسو نه من بعدکم رستا اغا ما یشاو اغا چې وی غواړي کما انشاکم من ذریه قوم الاخرین کسرنګ چې پیدا کړی وی تاسو د اولاد د قوم نورنا. ګوره الله به تاسو ختم کی هلاک بم کی نور خلق هغه پیدا کی. انما توعدون لآت یقینا هغه چې وعده کیدل شستا سره لآت خامخا راتلون کدا. وما انتم بمعجزین
او نه تاسو کمزوري کوونکي نه تاسو کمزوري کوونکي قل ورته وایا قوم عملو اے زما قوم عمل وکړئ علا مکانتکم په خپلو طریقو ستاسو انی عامل یقینا ز عمل کوونکم فسوف تعلمون زرد چې تاسو به پوه شئ من تکون له عاقبت الدار چې څوک دی چې داغه د پاره انجام د وروستنی کور دی انه لا يفلح الظالمون یقینا شان دا د نه کامیابیږي ظالمانو قل ورته یا قوم اعملوا على مكانتكم ای زما قوم عمل کوي په خپلو طریقو تاسو ګوره د دې مطلب دا نه دی چې تاسو په خپلو طریقو باندې عمل کوي دا تاسو لپاره جایز دی اے طریقتکم و ناحیتکم یعنی په خپل طریقه عمل کوي خپل طرف کې اوسېږئ بلکې دا دمکی دا الله تاسو په خپل طریقو باندې باغی باندې عمل کوي تاسو حق نه منئ په شرک باندې ولاړی کفریاتو باندې ولاړی نو تاسو سره به زه ګورم تاسو ولې د حق تابعداري نه کوئ حق پسې ولې نه ځئ او د دین تابعداري ولې نه کوئ یا معاشر الجن او بوای اے ډلې د پیریانو والانس او د انسانانو علم یاتکم رسول منکم این دی راغلی تاسو ته پیغمبران د جنس تاسو نه یقصون علیکم آیاتی چې بیانولې پتا سو باندې اتون زما وینذرونکم يرولې تاسو لقاء یومکم هذا نو ملاقات دورز تاسو نه چې دا قالو وای دی شاهدنا مونږ اقرار کو علی انفسنا پخپلو ځانونو باندې وغرتهم الحیات الدنیا او جن نزدې دو ککلی دوی لرا وشهدوا علی انفسهم اقرار بو کی پخپلو ځانونو باندې انهم كانوا کافرین یقینا دوی کفر کوونکي ذالک لم یکن ربک در دی وجنا چې نه دی ربستا مهلك القرى هلاكون کې د قلوب ظلم په سبب د ظلم داغي واهلها غافلون او سیدون کې داغي دي نا خبره وي ولکل درجات او د هر یو د پاره درجه مختلف دي مما عملو داغنا چې دوی عمل کړي دي وما ربک بغافلین او نه ده رب ستا نه خبره عما يعملون دا غسنا چې دوی عمل کوي وربک الغنی او رب ستا به پروا ده ذو رحمه خاوند رحمت دی یشا کو غواړي یوسبکم بو بزی تاسو لرا ويستخلف من بعدکم ما یشاء بدل کې براوړي راولي تاسو نو رسو هغه سوچ غواړي کمان شاکم لکسرنګ چې پیدا کړی تاسو من ذریت قوم آخرین دا اولاد قوم نورنا انما توعدون لاتن یقینا هغه چې وعده کې دي شستاو سره لاتن خامخرات لون کې دا وما انتم بمعجزین او نه تاسو کمزوري کوونکې قل ورته یا قوم عمل ای زما قوم عمل کوي علامه کانت کوم بخبلو طریقو تاسو انی عاملون یقینا ز عمل کوونکې پسو پتعلمون زرد چې تاسو پوښی من تکون لو عاقبت الدار چې څوک دی هغه پر انجام د کورستنی من تکون لو عاقبت الدار چې څوک دی هغه پر انجام د ورستنی کور دی انه لا يفلح الظالمون یقینا شاندار نه کامیابی کی ظالمان اللهم قولنا واجرنا من خزي الدنيا وعذاب